خبرې کول مشکل نه دی خو زه به کله کله یو څه ته ګورم چې ما مخکې یو څه تیار کړي ول د ګیلمن وزیر په خاطر چې دا څوک و سایره خورې ډېر ښه د بیوګرافي په باره کې وغږېده زه به یې لږ ذره د ده تیر او اوس راواخلمه او په خپل ځان به یې را تطبیق کړو چې ده نه موږ څه ولیدل موږ ترې څه زده کړو نو وګورو چې راتلونکي لپاره موږ ته څه تغییر پکار دی او که همدغسې به جلوسونه کوو روان به دا یو زړور انقلابي شاعر و د پی ټي ایم ډېر کلک مبارز و د لوی افغانستان ډېر غټ ارمانجن و او همدغه ارمان یې لکه ښاغلي لوڼي غوندې د ارمان لوڼي غوندې د عارف وزیر غوندې د دوی دا خلاصه خوله دا پاک زړه او په چغه دا ناره ویستل دی سر وخوړه نو دی ډېر غټ ارمان و د خپل قوم د خپل قلم او د وینې د یوازې ډېر کمو کسانو دی چې هم خپل قلم او هم د وینې په زور باندې د پښتنو غږ پورته کړی دی د قلم شعرونه یې تاسو ټول اورېدلي دي سایره خورم یې نه ولست د هغه د زندانونو قصې هم تاسو ته وشوې هغه به زه نه تکراروم او حتی د ده تر مرګه پورې همدا پروسه روانه وه د ډېرو ناخوالو سره د سړي مخه کړې ده خو تر قتله پورې په ده خلک کامیاب نه شول چې د ده خوله بنده کړي دا یو یاداشت سره وساتئ چې موږ ته دا څه وایي که نه ما مخکې ویلي چې د لوی افغانستان ډېر زیات ارمانجن و د ډیورنډ کرښه یې همغه شکل چې موږ ټول یې ردوو همغه شکل چې دا کرغېړنه ده په همغه کلکو الفاظو ده په وضاحت سره په مخامخ په مجلس کې حتی د ډیورنډ په لاین به ولاړو د خپل چغې و خپل شعر ویلې ده رد کړې ده خو هغه په دې پوهېده چې دا کار تنها په څه ورته وایي په ګیلمن وزیر باندې نه کېږي دا په دې ملګرو نه کېږي دې ته قوت پکار دی د دې قوت لپاره کار پکار دی یو موټی افغانستان پکار دی د هغه سخت ملاتړ لر او بر کې دی حتی په فزیکي شکل سره اکټیو ځان رسوه نو د قومونو ترمنځ برابري او همغږي غوښتله دی په دې ښه پوهېده چې په پښتنو کې یاران هم شته پښتنو کې ماران هم شته په ده هم د خپله خوله نه بندوله مضر که په ناپوهي کې ول او مضر که په هدف کې ول مضر که په جاسوسي کې ول نوم یې ورته اخیسته په زغرده یادوه او ترېنه نه ویرېده دا یو غټ یاداشت دی موږ ته چې غیر د اختلاف او د همکارۍ د اختلاف ورکولو د همکارۍ موخه چې نیسو پخوا کې دا اصل ځان ته کو چې اعتماد په چا کوي که نه تعلیم ته دی په دې ښه پوهېده چې مثلا په دې ټول روانه ټولوژنه د پښتنو چې ده په دې کې به د همیش غږ کوو دا شعر چې مخکې د ویلې چې د تاسو ډېر ګیلمن یم چې حد نه لري دا شعر چې د چغې وهلې دی په دې پوهېده چې د دې قام د دې روان جنوساید په باره کې چوپ پاتې کېدل په جرم کې د شراکت په معنا دی نو خوله به نه پټوئ چوپ به نه پاتې کېږئ او په دې هم پوهېده چې دا ټول ملت لا په یو لاس نه دی موږ او تاسې نه خلک ډېر چغې وهي چې ولې ټوپک نه اخلئ ولې توره نه اخلئ ولې دا عدم تشدد لاره مو نیولې ده راله چې دنیا کې ډېرې سرجونه شوي دي چې د عدم تشدد تاوان ډېر کم او ګټه یې د تشدد نه ډېره زیاته ده خو سره له هغې د خلکو ته چې په دې دردونو دردېږي په مړو دردېږي په وینو دردېږي په هغوی باندې هم سړی پوهېږي نو د دې لپاره دا هم واضح ده چې ملت لا په یو خوله نه دی نو پوهاوي ته ملا وتړئ ملت په دې خبر کوي چې او ځان هم دا وښیي که نه خو دا پوهاوی هم دومره ساده خبره نه ده دا هم په علم کېږي په دې خوا کې دی د تعلیم سخت شوقي و تعلیم یې کوو په اولادو یې کوو په لور یې کوو په زوی یې کوو نو دا یې بل نصیحت دی چې موږ ته راپاتې و خو یو شي نه چې دغه د ملا و ملک او ټول یادول دا زموږ او تاسې تاریخي کمزوري ده اختلاف بې اتفاقي چې دا نه پوهېږم چې زموږ په جن کې ده او که دا په خوی کې اساس ته راخلو یا په موږ دومره کار شوی دی چې دا پروسې ته باید همداسې ادامه ورکړو نسل په نسل دا شی موږ نه مخکې روان دی ځي خو یو ښه غږ دی چې د پی ټي ایم یوازینی تحریک دی چې دا غږ کوي چې پی ټي ایم د چا
شخصي ملکیت نه دی پی ټي ایم د ټولو افغانانو د ټولو پښتنو چې ځان پکې ویني او د دې وطن آینده پکې ویني د دوی کور دی راځئ چې دا اصل همداسې وساتو دې نه ملکیت جوړ نه کړو دی دغسې سینه ورته پراخه کړو لکه چې ګیلمن وزیر کړې وه او له هغه حالت نه یې وساتو چې د تباهۍ مخ ته یې بوځي که نه خو یو شی ته وایم چې ګیلمن وزیر یې وواژه په ډېره ناروا یې وواژه خو هغه مړ نه دی موږ ته هغه موږ ته مړ نه دی هغه زموږ په زړه او ذهن کې ژوندی دی صحیح ده چې داسې غمیزې به د هغه لمانځو د ټولو قدمونه په سترګو چې دلته راغلي دي او هر ملکونو کې سره راټول شوي الله دې همت ورکړي بیا به یې کوو بیا به یې کوو دا به هم ژوندی ساتو خو د ده په خوا کې لږ زیات پکار دی د ده فکر ژوندي ساتل د ده غږ ژوندي ساتل د ده لاره ژوندي ساتل او هغه ارمان کول چې د ویلي دي چې که د دې ازادۍ برخه ومه خو تاسو سره به یو ځای اتڼ کومه خو که نه ومه شعر زما یاد نه دی خو تفسیر مې دا زیری مې تر ګوره راوړئ چې یعنې زما ګور ته هغه زیری راوړئ راځئ چې د دې وسیله شو چې دا زیری ورته ګور ته ورسوو چې ګیلمنه وطن آزاد شو خو دا کار به ګورې د هغه له شهادت نه ما یو لنډ ټکی هلته په خپل پرزنټیشن کې جوړ کړی چې موږ څنګه کولی شو چې د ګیلمن له شهادت نه یو انقلاب جوړ کړو خو د دې انقلاب لپاره به یو پلټفورم لري یو خوا نه به منډه کوي یو څوک به وي چې د هغه لاس به نیسي د هغه اوږه به نیسي هغه به تا نیسي نو له پی ټي ایم نه پورته پلټفورم نور موږ څه غواړو که نه دغه پلټفورم دی چې موږ ورسره ودرېږو ځکه پی ټي ایم دا یو د شعور او د مقاومت سمبول دی د پښتنو حتی د ټولو محکومو اقلیتونو لپاره که ګیلمان وزیر دی کارمان لوني دی عارف افغان دی عثمان کاکړ دی مفتی منیر شاکر دی مولانا خانزیبو او په زورګونه داسې نور زموږ بېګناه چې وژل شوي دي د دې د وینو پوښتنې کول به له دې پلټفورم نه کېږي او د دې پلټفورم ته شا که ودرېدی او په هغه ایمان ودرېدی چې پی ټي ایم لري بیا به لکه دا نور غوندې نه خرڅېږو بیا به د دې وینو پوښتنه کوو دا وینې به بې ځایه نه ځي که نه تاسې حساب وکوئ چې یو تنها د 9/11 نه وروسته تنها د پښتنو په منطقه کې له 85,000 نه ډېر بېګناه خلک وژل شوي دي تر اوسه چا تپوس ونه شو کولی نو دغه پلټفورم د پی ټي ایم دا غورځنګ راځي چې دا پیاوړی کړو لکه چې سیاره خو نن په خپل میسج کې لیکلي وو په ګروپ کې او تر شا یې ودرېږو نو د لارو بریا افغان عرب هغه وخت کامیابي ته رسېږي وبخئ که وخت